أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحة د دې سورت نوم ده سورة الفاتحة. نور نمونه هم دا سورت لري. فاتحه ورته ځکه وایي چې په دې سورت باندې د قرآن عظیم الشان د تلاوت شروع کیږي. د افتتاح نه اغستل شوی افتتاح ویل کیږي شروع کولو ته. نو دې سورت ته ځکه سورت فاتحه وایي چې په دې باندې د قرآن عظیم الشان د تلاوت شروع کیږي. په دغه توګه باندې د منځ شروع هغه هم د سورت فاتحه نه کیږي. نو ځکه ورته فاتحه وایي. د دې سورت بل نوم هغه ام القرآن ده. ام القرآن خو په عربی ژبه کې مور ته وایي، خو د نه مراد هغه شی دی چې هغه نور شینا د ځان سره رايوځای کوي. نور شیان د ځان سره رايوځای کوي. ام الامر د کارونو راجمع کوونکی شی، یعنی هغه شی چې هغه ټول کارونه په ځان کې رانغاړي. د مور دم په عربی ژبه کې ځکه وایي چې دا اولادونه د ځان سره راجمع کوي. کله چې په کور کې موري نو د اولادونه پر راجمعي. په پلار باندې بچی نه جمع کیږي. بچی چې جمع کیږي هغه په مور باندې راجمع کیږي، په مور باندې راغونډي. کله چې مور مړه شي نو بس دا بچی یو طرف او بل طرف ته لاړ شي. نو دې ته ام القرآن یا ام الکتاب ځکه وایي چې د ټول قرآن عظیم الشان د مضامینو خلاصه چې ده او راجمع کوونکې هغه په دې صورت کې ده چې وروسته به د هغې نه بحث وکړو. او بل نوم د دې صورت ده سورة الشفاء. سورة الشفاء. شفاء خو تاسو پیژنئ چې په معنی د روغتیا باندې ده، په معنی د صحت باندې ده. دې صورت ته ځکه شفاء وایي چې په دې کې الله شفا یې ښودې ده، په دې کې الله متعال صحت یې ښودې. څوک چې دا صورت په خپل مریضانو باندې تلاوت کوي یا په خپل ځان باندې د دې دا صورت لولي نو الله ورته صحت ورکوي چې فضائلو کې به ان شاء الله بیان کو. او بل د دې صورت نوم ده سورة رقیه. رقیتن رقیه دم ته وایي. څه ته وایي؟ دم ته. نو په دې صورت باندې دم هم کیږي چې کوم ځای ستا درد کوي، مار لړم وچی چلے تبه در باندې یو بل تکلیفي او په دې باندې خپل ځان دم کې نو الله متعال انسان ته روغتیا ورکوي. او په قرآن عظیم الشان کې دې صورت ته السبع المثانی هم ویل شوی دی. السبع المثانی سبع وو ته وایي ځکه چې په دې صورت کې 7 آیتونه دي. او مثانی ورته ځکه وایي چې دا بار بار تکراریږي ځکه چې د منځ په هر رکعت کې الحمد ویل کېږي او سورة فاتحه ویل کېږي. نو دا د دې صورت نمونه شو. د دې صورت نمونه شو. د دې صورت دا کله نازل شوی دی؟ دا کله نازل شوی دی؟ د دې صورت نزول څه وخت شوی دی؟ نو دا صورت چې ده دا د لومړنیو نازل شو سورتونو نه ده.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شه نو اولنی آیتونه خو په اقرأ بسم ربک الذی خلق کم چې دیرشم سپاره کې د سورۃ العلق په نوم باندې کوم سورۃ ده د هغې 15 آیتونه اول نازل شوي دي. د هغې نه وروسته بیا د سورۃ مزمل او د سورۃ مدثر څه آیتونه نازل شوي، خو دا سورت چې ده دا 15م سورت دی، ښه 15م. او په روایاتو کې راځي چې لومړنی پوره سورت چې هغه په یو ځل ټول نازل شوی دی هغه دا سورت دی. نور سورتونه چې دي هغه په مختلفو وختونو کې د هغې څه برخې هغه نازلې شوي دي، لکه د سورت علق لومړني 15 آیتونه اول نازل شوي، خو بیا هغه نور آیتونه وروسته نازل شوي. په دغه توګه باندې سورت مزمل او سورت مدثر هم، خو اولنی سورت چې پوره نازل شوی دی د اول نه تر اخره پورې نو هغه سورت فاتحه ده. نو په ابتدا کې نازل شوی دی. د دې سورت فضیلت څه شی دی، یعنی دا سورت څومره غوروالی لري، نو په دې باره کې ډېر زیات حدیثونه دي، خو موږ به یو څو حدیثونو ته اشاره وکړو. ابو سعید ابن معلا یو صحابي دی، دا وایي زه په مانځه باندې ولاړم په مسجد نبوي کې چې نبی علیه السلام ما ته غږ وکړه چې ای ابو سعیده، وایي زه په مانځه کې نو ما ورته غږ ونه کړ، وایي بیا یې راته غږ وکړه، وایي بیا ورته ما جواب ځکه ونه کړ چې مانځه کې ولاړم. نو چې کله مې سلام وګرځو نو د نبی علیه السلام خواته ورغلم او راته ویل چې هلکه تا ولې ما ته جواب رانه کړه، دا څو غږونه مې درته وکړه. نو وایي ما ورته وویل چې د الله پیغمبر زه خو مانځه کې وم ځکه مې جواب در نه کړه. نو وایي هغه راته وویله چې تا دا آیت نه دی اورېدلی چې استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم، چې کله پیغمبر تاسو ته آواز کوي نو تاسو دغه ته بلنه ومنئ، یعنی ورشئ، نو مونځ به دې پرېښودی وی که نه، او زما خواته به راغلی وی. وایي بیا یې راته وویله چې د دې جومات نه د وتو نه مخکې زه تا ته د ټولو نه لوی صورت درښیم، داسې صورت چې د هغې په شان لوی صورت بل نشته. وایي چې کله موږ د دې جومات نه په وتو کې شو نو وایي ما ورته وویل چې د الله پیغمبره تا خو راته ویلي چې زه تا ته لوی صورت ښیم، هغه کوم صورت دی؟ نو وایي راته ویله چې الحمدلله رب العالمین، دا د ټولو صورتونو نه لوی صورت دی. الفاظ کم دي، کلمات کم دي، خو په معنا کې ډیر لوی دی، په فضیلت کې ډیر لوی دی. او همدغه مضمون د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه نه هم نقل ده. هغه وایي چې ماته نبی علیه السلام او فرمایل چې د دې جمعات نه توتو نه مخکې زه تاته د ټولو نه یو لوی صورت درخیمه، داسې صورت درخیم چې نه په تورات کې د دې په شان بل صورت نازل شوی او نه په انجیل کې نازل شوی او نه په قرآن کریم کې د دې په شان بل صورت شته، او همدا صورت بیا ماته تلاوت که. ابو سعید خدری رضی الله عنه یو بل صحابي دی، هغه وایي چې موږ یو ځای کې سفر باندې روانو، نو په یو ځای کې پړاو واچو، یو ځای کې کېناستو دمم کوله. وایي په دې وخت کې یوه وینځ را روانه وه زموږ خواته راله، وایي راته ویل چې په تاسو کې څوک دمونکی شته چې موږ له دم وکړي، ځکه چې زموږ د کلي ملک چې دی مشر هغه لړم چیچلی دی او اوس ډېر په عذاب دی، نو څوک نشته چې دم راله وکړي. وایي موږ غلي شو، په موږ کې داسې یو سړی و چې هغه په دم باندې مشهور نه و، لکه بعضې خلک خو په دمونو باندې مشهور یې په کلي کې که نه یا په علاقه کې. وایي دا مشهور هم نه و، همدی اوسه پاڅېده، دی اوسه پاڅېده ورسره لاړ. سړی چې دم کوي څه ښه شه، چې ښه شه نو هغې وله 13 بیزې وله ورکړې، 13 ګډې بیزې، یا 13 پسونه وله ورکړه یا 13 بیزې وله ورکړې. او وایي موږ باندې شودم ډېر وسکل ځکه سړی ښه شه. نو وایي موږ ورته ویل چې هلکه تا ته خو کوم دم مم معلوم نه اوس څه چل دی وکړه؟ هغه وویله چې ما په سورت فاتحه چوف کړه، بس الحمدلله رب العالمین مې په تاخیره پورې چوف کړه. نو الله ښه نو موږ له خو په دې دم باندې شکرانه م را کړې وه، 13 بیزې را کړې وې. وایي موږ وویله چې دا به تر هغې پورې نه استعمالو تر څو پورې چې پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه نه یې کړي. نو وایي کله چې نبي علیه السلام ته رالو دا قصه چې م ورته وکړه، نو وایي هغه صحابي ته وویل چې ته څه شي پوهې کړی وې چې دا دم دی؟ تا ته چا ویلي چې دا دم دی؟ دا خو سورت رقیه ده. او بیا نبی علیه السلام وویل چې دغه ګډې بیزې په خپل منځ کې تقسیم کړي، دا تاسو له بالکل حلال دي او ما ته هم ترې لږه برخه راکوي، ما ته هم برخه راکوي. نو د دې نه معلومیږي که چېرته تا دم کوو، دم او شرعي دمو، یعنی د قرآن کریم آیتو یا سورتو، او یا چېرته یوه بله په حدیث کې ثابته دعا وه
او تا دم وک او چا در له شکرانه درکړه نو هغه استعمالول شي هغه خوړی شي. خو دا به کار نه جوړه چې دکان دی لګولی او دم درهې کې او د خلکو نه په شکرانه راغونډه دکان به جوړه نه دکان به نه خلاصه. خو که چېرته دم دی وک او چا در له شکرانه درکړه نو هغه خوړی شي هغه ناروا نه ده. خو عادت به نه جوړه. ځینو خلکو عادت جوړ کړی دمګرو نو عادت به نه جوړه. نو دا یو بل فضیلت شي. او د ابن عباس رضی الله تعالی عنه حدیث ده چې نبی علیه السلام او جبرائیل امین دواړه په لار باندې روانو نو ابن عباس خو ورسره نه و ځکه نبی علیه السلام ورته قصه کړي. نو دا دواړه په لار باندې روانو چې په دې کې د سر دروازې د خلاصېدو आवाज د بر نه راغی د اسمان نه لکه دا دروازه چې خلاص شي نو یو چغ کوي کنه یو چغ وشو. نو جبرائیل امین سي پورته پورته چې وکتل نو نبی علیه السلام ته ویل چې و دروازه خلاص شوه چې دا دروازه تر اوسه پورې نه د خلاصه شوې یعنی دا دروازه بنده وه او دا اولنی ځل دی چې د دې د پیدایش نه تر اوسه پورې دا اولنی ځل دی چې دا دروازه خلاصه شوه مخکې کله خلاصه شوې نه ده. نو د چې دا خبره وکړه نو یوه فرشته نازله شوه یوه فرشته راغله د اسمان نام دغه دروازې نه راښکته شوه او نبی علیه السلام ته وویله چې ته زیره قبول که او خوشحاله شه په تا باندې یو دوه رڼاګانې نازلې شوي دي چې دا مخکې هیڅ پیغمبر ته نه دي ورکړل شوي چې یو سورت فاتحه ده او بل د سورت بقرې اخرني آیتونه آمن الرسول بما انزلنا دغه دو آیاتونه چې دي دا دواړه آیاتونه د دې په شان غوره آیاتونه او غوره سورت هیڅ چاته ورکړل شوی نه ده. او انس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایلی دي وایي چې کله خوب په خپل بستر باندې وده کېږي او ډډه دې ولګوله او سورت فاتحه دې ولوسته او قل هو الله واحد دې ولوسته بس د مرګ نه بغیر بل هیڅ شي نه مېرېږه د مرګ نه بغیر بل د هیڅ شي نه مېرېږه ته په امن کې شوې. نو دا د دې سورت فضائل دي. په دې سورت کې څه شی هغه مضامین څه شی دي یعنی کمی مسلې پکې بیانېږي. نو اصل کې دا سورت چې ده دا دعا ده. دا څه شی ده؟ دعا. د دې سورت اساسي مضمون چې ده دا دعا ده او د دې سورت ربط د دې ټول قرآن کریم سره دا ده چې دا الله تعالی انسانانو ته دعا ښودلې دعا چې ای انسانانو تاسو خو ما پیدا کړي او تاسو له مې عقل هم درکړی او د علم او د پوهې وسایل مې هم درکړي نو که تاسو زمانه لارښوونه غواړئ او هدایت را نه غواړئ نو په دې الفاظو باندې غواړئ دا چې کوم په دې صورت کې دي. نو چې کله ته دا دعا وکړي نو د هغې دعا نه وروسته الله تعالی دا څومره قرآن کریم چې وروسته دی دا د الله د خوا نه ستا دعا قبوله ده. ته دعا کوه په الحمدلله رب العالمین سره او الله تعالی درته بیا جواب درکوي چې الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. دا ټول قرآن کریم بیا ستا د دې دعا ده. نو دا د قرآن کریم د دې اساسي مضمون چې دا غږ څه ده دا دعا ده چې الله متعال انسانانو ته ښودلې ده چې ای انسانانو چې د الله نه هدایت غواړئ لارښوونه غواړئ نو دا صورت ووایئ نو الله درله په جواب کې دا ټول قرآن کریم درکړی دی او د هغې نه تاسو لارښوونه او هدایت اخلئ. دا مضمون دی. په دې صورت کې درې غټې خبرې بیان شوي دي. څو خبرې؟ درې. په ټول قرآن کریم چې ده هغه کې درې عمومي مسائل بیانېږي. یو پکې توحید بیانېږي. څه پکې بیانېږي؟ توحید. د توحید مطلب دا ده چې الله یو ده. الله یو ده یعنی د الله ته نسبت د وحدانیت کول چې بس د الله سره بل شریک نشته د ټولو مشکلاتو حل کوونکې پیدا کوونکې دعا قبلونکې مرسته کوونکې دا یو الله ده. دا مسله د توحید په قرآن کې بیانېږي چې د الله سره به په هیڅ شي کې هیڅ څوک نه شریک کې. دا یوه مسله ده. دوهمه مسله دا ده چې د الله تعالی چې ته منې نو په کومه طریقه به منې؟ د پیغمبر په طریقه. رسالت د پیغمبرۍ مسله بیانېږي چې د الله د حکمونو تعمیل چې کې هغه به د چا په طریقه باندې کې؟ د پیغمبر په طریقه باندې. نو د ځان نه به خبرې پکې نه جوړه. دا دوهمه مسله بیانېږي. او دریمه مسله چې دا هغه د قیامت ده. ځکه الله ولې یو منې؟
ولې د پیغمبر خبره منې چې په قیامت کې کامیاب شي کنه داسې ورځ راځي چې هلته به حساب کتاب کیږي نو دا درې واړه مسلې په قرآن کریم کې بار بار تکراریږي او دا درې واړه مسلې په دې صورت کې هم شته الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا مسلې چې دي دا د توحید مسله ده مالک یوم الدین د قیامت مسله ده او بیا اهدنا الصراط المستقیم دا د رسالت مسله ده نو دا خبره به دې کې بیان شوی دي بسم الله الرحمن الرحیم پنوم د الله پ اسم نم الله د الله پنوم د الله الرحمن چې عام مهربان ده الرحیم چې خاص مهربان ده معنا ته فکر کوئ پنوم د الله الرحمن چې عام مهربان ده او الرحیم خاص مهربان ده یا پنوم د الله الرحمن چې د ډیر رحمت والا ده او الرحمن د ډیر رحمت والا ده او الرحیم د لوی رحمت والا ده د لوی رحمت والا ده شروع کوما دسی بو سره وڅ کوما شروع کوما پنوم د الله منګه عام معنا کو بخون کې او مهربان ده دا مانم سید الرحمن بخون کې ده الرحیم مهربان ده او یا الرحمن عام مهربان ده په دنیا کې دا غي رحمت عام ده مسلمان لم ډوډۍ ورکي او کافر لم ډوډۍ ورکي او په مسلمان باندې رحم کوي او په کافر باندې کوي په دې دنیا کې چې څومره مخلوقات دي هغه د الله د رحمت نه برخمن دي انسانان دي او که حیوانات دي پیریان دي که هر شی ده هغوی باندې د الله د رحمت څادر غوړېدلی ده د الله د رحمت څادر غوړېدلی هیڅ څوک په دنیا کې د الله د رحمت نه ناامیده نه دي په هر چا باندې رحمت شوی ده نو په چا باندې به لږي په چا باندې به ډېري خو هر څوک او الرحیم خاص مهربانه ده په قیامت کې یوازې په چا مهربانه ده په مسلمانانو باندې چې چا په دنیا کې د الله منلی او د دې صورت او د قران کریم مطابق ژوند تیر کړی بس هغه ځان د الله د رحمت جوګه کړی دی بیا په قیامت کې مزه کوي نو دا د بسم الله معنا شوا او شروع کوم ال ټول د ال څه معنا ده ټول حمد تعریفنا او صفاتنا ټول تعریفنا او صفاتنا چې اغا د کمال نډک صفاتونه دي او د الله سره مناسب صفاتونه دي دا چاله خاص دي لله خاص الله لره دي څومره تعریفونه او څومره صفاتونه او څومره ثناګانې او څومره د کمال صفاتونه چې هغه موږ ته معلوم دي او که موږ ته معلوم نه دي دا چاله خاص دي الله لره خاص دي یعنی د کمال ذات چې ده او د کمال مستحق چې ده هغه څوک ده هغه الله ده په دې دنیا کې چې موږ د چا صفت کو که د چا د خایس صفت کو که د چا د قوت صفت کو که د چا د مال صفت کو که د چا د دولت صفت کو که د چا د شهرت صفت کو دا ول چا ورکړي الله ورکړي کنه نو په دې دنیا کې چې د چا کم کمالات دي او موږ صفاتونه کو نو دا حقيقي کمالات نه دي ښا ځکه د حقيقي کمال خاون چې ده هغه څوک ده الله ده او د کمال د صفاتونو پیدا کون کې الله ده نو که په دنیا کې چاله الله مال ورکړي دولت ورکړي خایسه ورکړي او اولاد ورکړي شهرت ورکړي نو چا ورکړي ده الله ورکړي کنه نو کمنګا په دنیا کې د یو عالم صفت کو په دنیا کې د یو طاقتور صفت کو دا په حقیقت کې چا صفت ده د الله ده ځکه چې الله ورکړي نو ټول صفاتونه بیا الله تراجي دي ټول صفاتونه د کمال لله الله لري الله چې ده الله دا نوم ده خدا د الله نوم ده د الله علم ده دا یو ذات ده چې د ټولو صفاتونو مستحق ده او د اغي صفت به ان شاء الله کجونو نقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد کی د الله پورا تعریف شوه ده نو الله متعال هغه ذات ده چې هغه د ټول صفاتونو یوازنه مستحق او حقدار ده رب العالمین چې
پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی. رب د رب معنا زده کوي. رب درې معناګانې لري. یو د رب معنا د مالک، د رب څه معنا ده؟ مالک، واکمن، واکدار، د چا په واک کې چې څه شي. نو رب البیت د کور مالک ښه. نو رب معنا څه شي ده؟ مالک، واکمن. دا یو معنا ده. بل د رب معنا د پالون کې، پرورش کوون کې، څوک چې چا روزنه کوي، لکه مربی. مربی هغه چاته وایي چې هغه د ماشومانو تربیت کوي، هغه پالنه کوي. دا بل معنا ده. او دریمه معنا ده حاکم. حاکم یعنی هغه څوک چې هغه واک هم دغه سره ده، اختیارات هم دغه سره دي. نو دا درې واړه معناګانې دلته شته. الله مالک ده، رب العالمین مالک ده ټولو مخلوقاتو ده. هیڅوک د الله سره د مخلوق په واکمنۍ کې شریک نشته. او د ټولو مخلوقاتو پالون کې څوک ده؟ الله ده. ګوره د هغو د ډوډۍ بندوبست، د هغو د رزق بندوبست او د هغو پیدا کوون کې خو الله ده، نو بل څوک نشته. نو چې مالک الله شي، چې د ټول شی نه د دې څښتن او واکمن الله ده، او پالون کې هم الله ده، نو خبره به د چا مني؟ د الله به مني کنه. نو رب العالمین حاکم څوک شو؟ الله شو. داسې به نه کې چې ډوډۍ د یو چا خوري او واکمني به د بل چا مني، خبره د بل چا مني. بس وای چې یاره الله زه پیدا کړم، الله زما مالک دی او زما پالون کې دی، او به خبره د بل چا مني، حکومت او واکمني د بل چا مني. نه، رب العالمین مالک دی الله دی، پالون کې دی الله دی، نو واکمن دی هم څوک دی؟ الله دی. العالمین د ټولو مخلوقاتو. عالمین د عالم جمع ده. عالم، عالم د الله نه بغیر هر څه شی دی. انسانان دي، پیریان دي، ځمکه، اسمان، د هواګانې، ملائکې، ونې، بوټي، اوبه، د هر شی په عالم کې شامل دی. عالم چې ده د عالم نه اغستل شوی. عالم نښې ته وایي. عالم څه ته وایي؟ نښې ته. نو دې مخلوقاتو ته ولې عالم وایي؟ ځکه چې دا د الله تعالی په توحید باندې نښې دي کنه. د الله په توحید باندې څه دي؟ نښې دي. د هر شی چې ته ګورې بس دا د الله تعالی د قدرت نښې دي، دا د الله تعالی د وحدانیت نښې دي. نو د هغې نه استفاده کوه. نو دا د الله تعالی یو صفت شو. الرحمن، اما هغه چې مخکې معنا وکړه، الرحمن بخون کې ده، او الرحمن د ډېر رحمت والا ده، او الرحمن عام مهربانه ده په هر چا باندې په دنیا کې. الرحیم مهربانه ده او د لوی رحمت والا ده، د لوی رحمت والا. او بل دا ده چې خاص مهربانه ده په قیامت کې په مسلمانانو باندې، په مؤمنانو باندې. مالکی، مالکی، ملکی، دا دواړه قراتونه متواتر قراتونه دي ښه. مالکی او ملکی. مالکی واکدار، واکمن، اختیارمن، او مالک ده. یوم الدین د ورځې د سزا، د بدلی او د حساب. دین ډېرې معناګانې دي، خو دلته دوه معناګانې دي ښه. یوه معنا د حساب کتاب ده. د حساب د کتاب د ورځې واکمن څوک دی؟ الله. او دین بل معنا د سزا او جزا، یعنی نیکانو خلقو ته جزا ورکي، بدله ورکي، او بدانو ته سزا ورکي. نو اول حساب کتاب کیږي کنه، بیا د هغې نه وروسته چې څوک وړ شي نو هغې ته انعام ورکي، او چې څوک پړ شي نو هغې ته عذاب ورکي. نو دا دواړه معناګانې په دین کې شته. مالک اختیارمن، واکمن ده. یوم الدین د ورځې د قیامت. ولې د دنیا اختیارمن نه ده؟ د دنیا اختیارمن هم ده کنه الله تعالی، خو دلته ورسره یو او بل ځان شریک ګڼي. په دنیا کې ورسره یو او بل په دې اختیار کې لانجه کوي. یو کله جګ شي وایي زه واکمن یم، فرعون هم ویلو چې انا ربکم الاعلی، نمرود هم ویلو چې زه ستاسو خدای یم. اوس هم ډېر خدایان ځان ته وایي چې موږ بس د دنیا زموږ په واک کې ده. خو قیامت کې بیا هغه څوک دعوه هم نشي کولی، څوک دعوه هم نشي کولی. نو د سزا او د جزا او د حساب د ورځې اختیارمن یوازې الله ده، هلته څوک دعوه هم نشي کولی. دا تر دې ځایه پورې تا د الله صفتونه وکړه. اصل کې خو د بل مقصد دی که نه. موږ چې کله د یو چا نه څه تمه لرو او یو څه شی دې غواړو، نو داسې ورته نه وایو چې هلکه دا شی راکړه. عقلمن خلک اول دغه سړي صفت وکړي، بس داسې پالش مالش ورته ولګوي چې ته خو ډېر ښه سړی، او ماشاءالله ستا خو ډېر غټ نوم دی،
او الله تعالی ډیر مال او دولت درکړي او الله در باندې ډیر احسان کړي دا ته ډیر د خو اخلاق او خاونه او په دې ټولنه کې په ډیر خنو باندې مشهور نو اول د ښه صفاتو کې بیا ورسته وایي چې لږ ضرورت مې ده کدا پورا کې هم څه کو کنه دا د عقل مند خلکو کار ده او یو خدای عام سوالګری چې اجي صبر کرتا کلک د بسین خطای نو د دعا طریقه دار چې اول به الله متعال د زاری کې بس داغه صفت به بیان کې نو صفت د بیان ک چې الله ته رب می الله ته ټول صفاتونو لایق هم ته د رحمت خاونم ته واکمنم ته او ایاک نعبد و ایاک نستعين دام ده او به اهدنا الصراط المستقيم نو ایاک نعبد اے الله ستا عبادت کو ایاک نعبد د ایاک مطلب د خاص تا ګوره اصل کې دا د څه ده نعبدو کا منګه ستا عبادت کو خو چې دا ایاک ته مخ کې شو نو معنا څه شو خاص تا عبادت کو د بل هیڅ عبادت نکو ایاک نعبد خاص تا عبادت کو عبادت څه ته وای د عبادت درې معناګانې یاد لرئ ښا یو د عبادت معنا دا دمو چې عام پرستش ویو یا سرخ کته کول دا منځ روجا دیوا معنا د عبادت دا دوهم معنا د عبادت چې د طاعت او پیروي ده طاعت او پیروي خبره منمستا او بل معنا د غلامی بل معنا څه ده غلامی نو دا درې وانه معناګانې شته ایاک نعبد ستا عبادت کو ستا بندگی کو تا ته سر ټټو او ستا خبره منو اطاعت مستا کو او غلامی مستا کو موږ د چا غلامان یو د الله غلامان یو د الله نه بغیر د بل چا غلامان نه یو ګورئ چې موږ د چا غلامان شو نو هغه غلام چې د خپل آقا پیروي کوي کنه کوي خبره مني کنه مني دا خو نه کیږي چې ته یو چاته وي چې ستا غلام ما او هغه درته و جرګ بلانګي اوس خدا کارو کته چې زبابا مړ خپل کار کوه نه ته به دا خبره مني او چې کله دې داغه خبره ومنله نو داغه تعظیم بم کې هغه ته شرم ټیټه نو د الله عبادت منګ اے الله منګ یوازې ستا عبادت کو او ستا پیروي کو او ستا غلامی کو د بل چا غلامی نه کو د بل چا غلامی نه کو د بل چا خبره نه منو و ایاک نستعين او خاص تا نه مرسته غواړو په دې دنیا کې چې زمونږ کم ضرورت پیښ شي که مریضان شو شفا به د چا نه غواړو د الله نه به غواړو که وږي شو تږي شو د چا نه به غواړو د الله نه به غواړو که یو ځوان واده ته ضرورت لري ښځه به د چا نه غواړي د الله نه به غواړي د چا اولاد نه اولاد به د چا نه غواړي د الله نه به غواړي تر دې پورې وایي چې د څپلۍ پټک دی وشلېږي نو د چا نه به غواړي د الله نه به غواړي چې ای الله زما د څپلۍ دا پټک ما ته روغ کړي ځکه چې نور اسباب چې دي که ته موچیله ورځې چاله ورځې خو هغې له خو الله د عقل ورکړی که نه الله ول دا پویه ورکړې ده نو هر شی د الله نه غواړئ هر شی چې د الله نه دې وغوښته بس الله متعال به درته هغه درکوي نو عبادت که ته غواړې چې الله تاسو مرسته وکړي او همکاري در سره وکړي نو د هغې دپاره شرط څه شی دی الله ته به سر ټیټې ها دا خو د الله تعالی صفتونه بیان شو الله تعالی ته عاجزي ذلت ورته وشه اوس هغه مقصودی خبره دا ده چې اهدنا الصراط المستقیم وخایه مونږ ته اهدنا وخایه مونږ ته د هدایت دوه معناګانې دي یو د هدایت معنا د ښودل یو د هدایت معنا د روانول د هدایت معنا څه ده روانول نو الله ته مونږ ته وخایه او مونږ پرې روانم کا وخایه مونږ ته الصراط اللار المستقیم نیغه الله په دې دنیا په دې تیارو کې دا څومره تیاری چې دي او دا انسانان چې را سرګردان دي څوک دسې روان دي څوک په یو دین باندې روان دي څوک په بل دین پسې روان دي څوک یو خبره پسې څوک په بل خبره پسې الله په دې دومره ګډوډیو کې ته موږ ته هغه نیغه لار وښایه چې تا ته پې در ورسېږو او جنت ته پې ورسېږو نو وښایه موږ ته نیغه لار صراط معنا ده لار مستقیم معنا نیغه سیده لار مطلب دا چې تا ته پې در ورسېږو په دنیا او آخرت کې به کامیاب شو صراط الذین لار د هغه خلکو یعنی دا څه نوې لار نه ده هغه لار را وښایه چې مخکې پې خلک تلي او کامیاب شوي هغه لار صراط الذین لار د هغه خلکو
انعمت چې انعام کړی تا احسان کړی تا علیهم پاغوی د هغه خلکو لار راوخیا چې هغه پرتلی او استاد انعام مستحق شوی استاد انعام مستحق شوی استاد احسان مستحق شوی ام هغه لار باندې منګ روان کا ام هغه لار باندې روان کا او هغه د چا لار ده هغه د پیغمبرانو لار ده هغه د شهداو لار ده هغه د صدیقین لار ده هغه د نیکانو خلکو لار ده ورسره هغه تفصیل بیا قران کې راځي غیر المغضوب ګور دې معنی ته فکر کوي ښا غیر المغضوب چې غضب نه دی شوی علیهم په هغوی چې غضب نه دی شوی په هغوی منګه هغه معنی څنګه نه لار د گمراهانو نه لار د هغه چا چې غضب شوی په هغوی باندې د سینه ده ښا معنی د څه کوي غیر المغضوب چې غضب نه دی شوی علیهم په هغوی یعنی هغه د پاک خلکو چې هغوی باندې غضب نه شوی بلکې ستاسو رحمت په شوی ولا الضالین او نه هغوی نه لار ورکوا گمراهانم نو لارم ته ورکنوا د سوچا نیکانو خلکو فلار باندې مونږ روان کی نو ځنه خلک وایي چې د غیر المغضوب علیهم نه مراد يهود دي او د ضالین نه مراد څوک دي مسیحیان دي خو بس دا تخصیص مکوا بس هر چا باندې چې غضب شوی د پخوانو امتونو کې یا په اوسنۍ زمانه کې دا مغضوب علیهم دي کنه چې دا په ګډ وډو باندې سر دي دا بيدینه او دا گمراهان خلک لار ته ورکدا نو الله د دیو د لار نه موساتي او د چا په لار روان کی د نیکانو خلکو بلار روان کینو آمین الله دعا قبول کی بسم الله پنوم د الله الرحمن چې عام مهربان ده بخون کې ده الرحیم خاص مهربان ده او د ډېر رحمت والا ده الحمد طول تعریفنا صفاتنا د کمال د خدای د الوهیت لله یواز الله لردی رب العالمین چې مالک پالون کې او واکمن د ټول مخلوقات ده کمنګ لیدلی دی او کنه دی منګ ته معلوم دی او که معلوم نه دی الرحمن د ډېر رحمت والا ده بخون کې ده او د عام رحمت والا ده الرحیم مهربان ده د لوی رحمت والا ده او خاص مهربان ده په مسلمانانو باندې په قیامت کې مالک واکمن ده اختیارمند ده بادشاہ ده یوم الدین د ورځې د قیامت چې هغه د حساب او د سزا او د جزا ورځ ده چې حساب بکیږي چې څوک حساب کې کامیاب شو هغه له بدله ورکړي نیکا جنت ته بزي او څوک چې ناکام شو نو هغه له عذاب ورکړي جهنم ته بزي ایاک خاص تا نعبد عبادت کو بندگی کو سر ټټو پیروي کو طاعت کو غلامی کو استا و ایاک او خاص تا نستعين ستانه مرسته غواړو د بل چانه نه غواړو اهدنا وخایا مونږ ته روان کې مونږه د پیغمبر پلاره الصراط پلاره باندې المستقیمه پنیغه او سم لار باندې چې تا ته درسیږي او د کامیابی لار ده او جنت ته ورسي پاغه روان کې صراط الذین پلار د هغه خلکو انعمت چې تا انعام کړي پیرزو دې کړي احسان دې کړي علیهم پاغوی غیر المغضوب چې غضب نه دی شوی علیهم پاغوی ولا الضالین او نا هغوی نه لار ورکوه گمراهان دي الله دا دعا قبول کی نو څوک چې دا صورت په اخلاص باندې وای واقعیت دا په معنا باندې پوښ نو ډیر لوی صورت ده الله متعال دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله متعال دې موږ ته لار ښوونه وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.